قدرمنو د نن د ورځې یو غټ خبر دا دی چې د پاکستان ارمي چیف عاصم منیر ته د فیلډ مارشل عہده ورکړی شوه. اوس دې ځای کې دا سوال پیدا کېږي چې د فیلډ مارشل څه ته وایي. نو فیلډ مارشل دوه ټکي دي، فیلډ میدان ته وایي او مارشل سپه سالار ته وایي. نو اوس هغه سپه سالار چې په هغه په میدان جنګ کې د دشمن خلاف جنګېدلی وي او هلته یې مړانه ښودلې وي، هغه له د فیلډ مارشل دغه عہده ورکولی شي. او فیلډ مارشل د فورټ چې کوم دی نه په دې کې د ټولو نه غټه عہده وي او دې ته 5 سټار جنرال وایي. نو څنګه چې موږ ته پته ده چې د پاکستان په تاریخ کې یو پیرید مخکې د ایوب خان نه ورکړی شوی وه او ویلی شي چې هغه متنازعه وه، ځکه چې ایوب خان خو په میدان کې څه داسې څه مړانه هم نه وه ښودلې، بل هغه پخپله خپل ځان له د فیلډ مارشل دغه عہده ورکړې وه. اوس عاصم منیر له ورکړی شوه. نو ورسره ریلیټډ یو کوېسچن دا دی چې دا عہده چې دا راوتې کوم ځای نه ده، په لومړي ځل باندې کوم ځای کې ورکړی شوې وه. نو دا په میډیویل ایجز کې یعنې په صدو باندې مخکې چې په یورپ کې د هغوی په خپل منځنۍ جګړې به کومې وي او په هغې کې څو پیرې ته څه جرنیلان داسې وو چې هغوی مړانه ښودلې وه، نو هغوی ته دغه د فیلډ مارشل د عہدې ورکړې شوې وې. تر دې پورې چې په 20 صدۍ کې په لومړي جنګي عظیم کې، بیا په دویم جنګي عظیم کې فرانس او برطانیې، جرمني، ایټلي، روس دوی ټولو خپلو جرنیلانو نه دغه د فیلډ مارشل دغه عہدې ورکړې وې. نو د هندوستان او پاکستان د ازادۍ نه پس دلته کې هم دلته خو چې څنګه د برطانیې هغه ټوله کاپي کېږي، د هغې هغه نقل کېږي، نو په دې کې هم نقل وشو او هندوستان هم په خپل تاریخ کې دوو جرنیلانو د فیلډ مارشل دغه عہده ورکړې ده او پاکستان کې هم عاصم منیر اوس ایوب خان پسې په دویم نمبر باندې شو. نو د شهباز شریف حکومت او کابینې په منظورۍ سره او د صدر رضامندۍ سره عاصم منیر له هم د فیلډ مارشل دغه عہده ورکړی شوه او جواز یې دغه جوړ کړی شو چې هفته نیمه مخکې د هندوستان او پاکستان په منځ کې کومه 3 ورځې هغه جګړه وه په یو بل باندې اټیکس کېدل، نو په هغې کې عاصم منیر وایي چې دی نه دا لویه مړانه ښودلې ده، نو دی اوس د دې حقدار دی چې دله د فیلډ مارشل دغه عہده ورکړی شوې وه، عہده یې وله ورکړه. مننه.